فضلي وایي په کرکټ کې سیاسي لاسوهنې مو د زیمبابوې د برخلیک سره مخ کولی شي. سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. همدا مهال تاسو ګورئ افغان ټایپس چینل. کوم افغان ټایپس چینل نه وي سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ او څنګ کې د بیل نشان هم وهئ. فضلي وایي په کرکټ کې سیاسي لاسوهنې مو د زیمبابوې د برخلیک سره مخ کولی شي. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلي مني چې په ادارې کې سیاسي مداخلې تر بل هر وخت په لوړه کچه دي. عزیز الله فضلي چې د کرکټ د نړیوالې شورا په کلنۍ غونډه کې د کرکټ ګډون لپاره انګلستان ته تللی و، د بي بي سي پښتو څانګې سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې په مجموع کې د افغانستان ټولې خپلواکې ادارې د سیاسي څیرو او مداخلو تر فشار لاندې دي. عزیز الله فضلي وایي د کرکټ د نړیوالې شورا له لوري د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې د بشپړ غړیتوب ځنډول د هغو هیوادونو لپاره چې په کرکټ بورډ کې سیاسي مداخلې روانې دي یو اخطار او خبرداری و. خو دی وایي موږ په دې هڅه کې یو تر څو ټول حکومتي چارواکي په دې پوه کړو چې کرکټ بورډ یو خپلواکه او ملي اداره ده. نوموړی زیاتوي په افغان پریمیر لیګ کې د فساد په اړه د تورونو په اړه د ژر او پر وخت اقداماتو د کولو په خاطر د کرکټ د نړیوالې شورا د افغانستان کرکټ بورډ ته 2.5 میلیونه اضافي پیسې ورکړې په دې خاطر چې دوی زموږ په څېړنو ډاډه وه، نو ځکه یې زموږ ستاینه وکړه. فضلي وایي تر نړیوال جام 3 میاشتې وړاندې مو دا پرېکړه کړې وه چې راشد خان به د افغان کرکټ ملي لوبډلې مشر وټاکي. بدبختانه ونه شول، خو تر نړیوال جام وروسته مو دا پلان عملي کړ او اصغر افغان مو د راشد خان په خوښه ورته مرستیال لوبډلې مشر وټاکه. همدارنګه نوموړی وایي د بورډ هغه کارکوونکي چې دندې یې وځنډول سوي زموږ سره به په کورني کرکټ کې خپلې دندې پر مخ بیایي او د ده په وینا چې د تجربو څخه به یې ګټه اخلو. فضلي وایي زه د خپلو دندې پروا نه لرم، ملي لوبډلې ته مې د ځوانو لوبغاړو د راتګ ژمنې کړې وي او پر ځای کوم به یې. نننۍ ویډیو مو د کرکټ په باره کې وه. که ویډیو مو خوښه شوې وي د سره لایک کړئ او شیر یې هم کړئ تر څو نور دوستان هم له دغه موضوع څخه خبر شي.